د قرباني یو حکمت دا دی چې اصل حقیقت خدا و چې یو کس خپل ځون د الله تعالی په حضور کې قربان کړی وي، یو عاشق خپل ځون خپل جسم په الله باندې قربان کړی وي، خو الله تعالی په میشتو باندې کرم کړی دی، الله تعالی په میشتو باندې احسان کړی دی چې میشتو خپل ځون نه قربانوي. الله فرمایي یی چې توس خپل ځون په ځای باندې یو زناور قرباني کوي، زه داسې ګڼم لکه تو چې خپل ځون په مونږ باندې قربان کړی. دغه رنګې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته د خپل بچی د قرباني حکم کړی و، نو کچیرې د خپل ځای قرباني کړی وای د میشت پر ډېر غټ امتحان وای، خو الله فرمایي چې نه خپل ځون ما قرباني کوه، د زناور بچای قرباني کا، دا وزه داسې ګڼم لکه تو چې خپل بچای قرباني کړی. دا د قرباني حکمت دی. نو هر انسان ته پکار دی چې قرباني کی په خوشحال زړه سره د قرباني وکي، ځکه چې د قرباني د هر وشته په بدره کې الله تعالی هر انسان ته یو نیکی ورکوي.